نوکر چې زما دومره خدمت کوي نو باید میاشتنۍ تنخواه ورته د 10,000 نه 15,000 کم تر څو مې نور هم ښه خدمت او ساتنه وکړي. ښځه صحیح ده چې کور ته ځې لاړ شه، خو ستا معاش هم پوره دی. دغه پیسې تو شماره. ملک صاحب په دې معاش کې خو 15,000 افغانۍ زیاتې دي. زه پوهېږم چې 15,000 روپۍ مې زیاتې کړې درته، او په دې خاطر چې ته زما د کور او زما د باغ دومره خیال ساتې او دومره ښه اخلاق لرې، نو زه دې ته مجبور شوم چې تا ته 10,000 پر ځای 15,000 افغانۍ معاش درکړو. د نن نه وروستو ستا معاش 10,000 نه بلکې 15,000 روپۍ شو. ښه ملک صاحب، بس زه لاړم ملک صاحب. زه الله دې مل شه ځم. دې نوکر ته مې هسې پیسې زیاتې کړې، څه هوا مې وکړه، ته کې خو هېڅ بدلون رانغی او نن یې چوټي هم کړې ده. زه خیر بلې میاشت ته به ګور دا پیسې ورته واپس کوم. ملک صاحب میاشت مې پوره شوې که معاش راکړي؟ معاش ته خو داسې په وخت راځي او بیا نور کار ته بلا والی چټیانې کې. واله دا پیسې. ملک صاحب دا خو 10,000 دي. نو څه وکړم؟ 20,000 روپۍ درکړم، خو دا دې معاش ته واله او ځه، او بیا چې ځي هغه ګاډۍ وینځه او بوټي اوبه که بیا ځه. سمه ده ملک صاحب، ګاډۍ به وینځم او بوټي به اوبه کړم. ته ما دې ته راوغوښتې چې ته ډېر عجیبه انسان یې. ستا په تنخوا کې ما 15,000 روپۍ زیاتې کړې او بیا مې پکې واپس کمې کړې، خو په تا کې هېڅ بدلون رانغی. دا ولې؟ ملک صاحب تاسو لکه چې په خپل ځان د رزق ورکوونکي ګمان کوئ، خو داسې نه ده. ملک صاحب زما زوی وشو، په سبا تاسو زما په تنخوا کې 15,000 روپۍ زیاتې کړي، نو زه پوه شوم چې الله پاک ماته د اولاد راکولو سره د هغه رزق هم راکه، نو بس د الله تعالی شکر مې وباسم. بیا چې کله تاسو زما په تنخوا کې 15,000 افغانۍ کمې کړې، نو په هغې ورځ زما مور وفات شوه، نو زه پوه شوم چې مور مې خپل رزق له ځانه سره ویوړه، او بیا مې د الله تعالی شکر وباسم او مطمئن شوم. ملک صاحب دا د رزق او د روزې فیصلې په کوم بل ځای کې کیږي؟ انسانان خو بس یوازې د یو بل لپاره اسباب جوړیږي، نه رزق ورکوي. د ویډیو نه مو هدف عامه پوهاوی و